د کہانی شروعات کیږي د یو جون برجن رومي سړی نه چې هغه اوس د جیل نه راخلاص شوی وي او هغه خپل لور سټیلا ترنګ وکي او ورته وایي چې ما تاله یو تحفه غشتې ده. نو دوی ورته سټیلا وایي چې دغه تحفې رسید تا سره شته، ولې چې هغې ته پته وي چې د دې پلار یو ډېر شاطر غل وي. او بیا موږ ګورو چې جون خپلو ملګرو سره میلاویږي او دې ځل له هغې د اوبو د پاسه یو کور جوړ شوي چې د هغې نه به دي د سونې بسکټ پټۍ چې د هغې قیمت 300 کروړه روپۍ وي. او د پلان په مطابق هغې د تجوري د لاندې بم کیدي چې هغه بم ډز شي او دا تجوري سیده اوبو ته راپروزي او دوی پسې پولیس ولګي او دوی دغه ځای نه په تښتېدو کې کامیاب شي. اوس دوی برفیلۍ علاقې ته راورسي او جون د چارلي ډېر تعریف وکړي ولې چې چارلي د دې هر څه پلان جوړ کړی و. اوس دوی مخکې روان شي چې دې کې د سټیف کسان د دې مخې ته راشي او زر سټیف د هینډسم رو په سر باندې تمانچه کیدي او د سټیف دا کسان د غلا د سونه پټول شروع کی. اوس چې څنګه دا جون د دې ګاډي نه راکوزیږي نو دې کې سټیف ورته تمانچه ونیسي نو دې کې ورته جون وایي چې زما د مرګري به تا ژوندی پرې نه دي. او سټیف چې دا دومره سوندو ویني نو په هغه سترګې پټې شي او هغه د خپل مشر جون ولي چې دې سره هینډسم رو دا ګاډي د برفیله سیند ته ورخطا کی او دې کې سټیف دوادار ډزې شروع کی خو خوش قسمتۍ سره هغې ژوندي پاتې شي او ځان د سیند غاړې ته راورسوي. او دلته چارلي ډېر زیات خفه وي او هغه اوس دا قسم وخوري چې زه به د سټیف نه بدله اخلم. او یو کال پس د جون لور سټیلا هغه په پولیس کې نوکره وي چې هغې به تالې کولاولې او د هغې افس ته چارلي راغلی وي او ورته ووایي چې ما ته د سټیف پته ولګېده او موږ به د هغه نه دا ټوله سونه پټه کړو چې دې سره ورته سټیلا وایي چې زه د خپل پلار په شان غلا نشم جوړېدی. او اوس چې شپه شي نو د سټیلا من بدل شي او هغه چارلي ترنګ وکړي او ورته وایي چې زه تا سره په دې پلان کې شاملېږم. او په سبا چارلي سټیلا خپل ټیم سره ملو کی او اوس دلته دوی په خپل پلان باندې کار شروع کی. اول دوی د سټیف د کور پته ولګي او بیا دغه ځای جانچ پړتال وکړي. او اوس دلته دوی سټیلا د سټیف کور ته د جاسوسۍ دپاره لیږي ولې چې هغه واحد یو داسې د دوی ټیم کې ده چې هغه سټیف نه پیژني. او بل خوا سټیف یو یفهین نومې سړي سره ملو شي او هغه باندې د سونې بسکټ خرڅوي چې هغه ته څلور د سونې بسکټ واخلي او هغه ورته وایي چې پر روان وخت کې به درنه نوره مخلم. او بل خوا د چارلي ټیم د سټیف په هر قدم باندې نظر ایښی وي او دوی سټیلا یو ټي وي ټیکولو والا جوړه کی او د سټیف کور ته د لیګو فیصله وکړي. او بل خوا یو لیفټ ایر نومې سړی هغه د سټیف د کیبل دا تار خراب کی چې سټیف کیبل والا سره رابطه وکړي خو د چارلي ټیم سټیف سره په خپله خبرې وکړي. او سټیلا هغې طرف ته روان او هغې په دې یونیفورم باندې یو وړه شان کیمره لګولې وي. نو سټیف چې د دې دا خوبصورتي وویني نو هغه د خپلې مالدارۍ دیکاوه ورته کوي. او دلته دوی ته د کیمرې په مدد باندې د دې کور ګوټ ګوټ پته ولګېده. او بل خوا سټیف سټیلا ته وایي چې ما سره یو کپ چای دپاره لاړه شه خو اول ورته سټیلا منع وکړي بیا ورته ووایي چې ټیک ته. اوس چې هغه واپس راشي نو چارلي د خپل ټیم سره کینی او یو پلان ورله جوړ کی. اوس هغې په یو ګاډي کې د سونې عمره وزن تانبې کیدي نو دلته دوی ته پته لګي چې دومره سونه په دې ګاډي کې را نشي. نو هغې یو رنچ نومې میکانیک سره ملو شي چې دې څنګه ګاډي غواړي هغسې به ورله جوړوي. او بل خوا لایل د ټرافیک سیسټم یې ټول هیک کو چې هغه به اوس په خپله ټرافیک کنټرول کوي او د دې کار د وجې چارلي ډېر زیات متاثره شي د ده نه. او بل خوا لیفټ ایر د دې میشنز دپاره بمونه جوړول او بل خوا په لږ وخت کې رنچ د دوی دپاره ګاډي تیار کړي نو دوی د ګاډي ټسکولو دپاره بهر وځي چې د دې د وجې ډېر زیات خوشحاله شي. او بل خوا سټیف راشي یفهین لا د نور سونې خرڅولو دپاره نو دلته ورته یفهین د وینس غلا باره کې ووایي چې دلته سټیف ډېر زیات ویریږي او هغه مرۍ کې ونیسي او ورته ووایي چې د دې د غلا باره کې تا نور چا چاته ویلي دي. نو دلته ورته یفهین وایي چې ما چاته هم نه دي ویلي خو دلته سټیف دې ټیبل ته ورخطا کړي او په ده باندې ډزې وکړي او مړې یې کړي. او بل خوا د یفهین رور ماشکوف چې راشي او د خپل رور لاش وویني نو ډېر زیات غوسه شي او اصل کې هغه د یوکرین د مافیا ګینګ لیډر وي او اوس هغه د خپل رور بدلې قسم وخوري. او بل خوا چارلي او لیفټ ایر هغه د سکینی پیډ نومې یو سړي نه هتیار اغشتو دپاره راشي خو دلته چې لیفټ ایر دا سکینی پیډ وویني نو ډېر زیات حیرانه شي ولې چې سکینی پیډ ډېر زیات غټ وي. او بل خوا د میشکوف کسان د یفهین قاتل پسې ګرځي او هغې د یفهین یو کس ونیسي او تپوس یې کوي نو هغه ورته وایي چې یو غټو ویښتو والا به یفهین نه د سونې د اغشتلو دپاره راتلو. نو دلته میشکوف پوه شي چې دا د سکینی پیډ خبره کوي اوس هغه د سکینی پیډ پسې لاړ شي او د رور د قاتل باره کې تپوس کوي. اوس دوی په دې خپل پلان باندې کار شروع کی او دلایل د سټیف په هر قدم باندې نظر وي. او اوس سټیلا سټیف سره رستورانت ته لاړه شي او بل خوا د چارلي ټیم د هغې کور ته راورسي چې هلته هغې وګوري چې د هغې کور خوا کې ډېر زیات خلک وي او هغې پارټي کوي. نو دلته اوس دوی وایي چې د دومره خلکو په مخ کې موږ دماکه نشو کولی او دوی د خپل پلان کینسل کړي. اوس په سټیلا مجبوراً سټیف سره رستورانت ته ځي او په دې رستورانت کې سټیف د سټیلا د خوبصورتۍ ډېر زیات تعریف کوي او دلته ورته سټیف وایي چې ما سره ته واده وکړه. نو دلته ورته سټیلا وایي چې زما په خلکو باندې یقین خو شته خو هغې کې چې دنه کم حیوانیت دی په هغې نه او اصل کې دا خبره به د سټیلا پلار جون کوله. نو دلته ورته سټیف وایي چې دا خبره خو ما چېرته اورېدلې ده. او سټیف د سټیلا نه لاس ونیسي خو دلته دا ټول راشي او سټیف دا ټول ژوندي وویني نو یو دوه خطا شي. او دلته ورته سټیف وایي چې تاسو زما نه دا سونه کله هم نشئ پټولی ولې چې ما یو ډېر های سیکیورټي ځای کې ایښې ده. نو دې کې چارلي سټیف له یو څوک ورکړي او د هغه ځای نه دوی لاړ شي. اوس دلته لایل چارلي ته وایي چې سټیف دا سونه جرمني ته لیږي. نو دلته چارلي دې نورو ته وایي چې موږ به دا سونه په لار کې پټه کړو. نو دلته ورته هینډسم روب وایي چې سټیف تا ته یو ماشوم ښکاري هغه به دا سونه یا د هلیکاپټر په ذریعه
یا د ټرک په ذریعہ د دې ځای نه وړي. او بل خوا سکینی پیټ چارلی ترنګو کی او هغه ته د FN د قتل باره کې ووی. نو چارلی وته وی چې د هغې باره کې ماته هیڅ پته نشته. او بل خوا چارلی د غلا دپاره یو ټرک ګوري او هغه رنچ ترنګو کی او ورته وی چې دا ټرک زموږ دپاره موډیفای کا. او اوس ورته رنچ چې زم تاسو سره په دې غلا کې شاملېږم نو دلته دوی دیم په خپل ټیم کې شامل کی. او بل خوا چارلی او لیفټ ایر په هغه ځای کې بم لګوي چې په سبا به په دې ځای باندې د سونې ډک ټرک تیریږي. او په سبا دوی د سټیو د ټرک بې صبرۍ سره انتظار کوي. خو دلته سټیو هم ډېر شاطر وخیږي. هغه د دوی د بړکولو دپاره 3 ټرکه د دې ځای نه وباسي. خو چارلی ته د مخکې نه احساس شوی او هغه د خپل ټیم ته وایي چې هلیکاپټر کم ټرک پسې وي هغه ټرک پسې شاته ولګي. او دلته چارلی لایل ته وایي چې د دې 3 ټرکونو وزن وګوره چې په کم ټرک باندې وزن زیات وي نو هغې کې به سونه وي. او چې چارلی هغه ټرک تلاش کړي نو ورته وایي چې 128 نمبر ټرک باندې وزن ډېر زیات دی او سونه په هغې کې ده. او د چارلی ټیم دوی پسې لګېدلي وي خو لږ مخکې تلو نه پس 3 ټرکونه د خپلې لارې بدلې کړي. او اوس لایل د ټرافیک لایټ کنټرول کړي او چې کم 128 نمبر ټرک دی هلته ټرافیک جام کړي. او دلته سټیو د بره نه هر څه ګوري نو هغه د خپل پایلټ ته وایي چې واپس شه. او اوس لایل د ټرافیک لایټ کنټرول کولو د بجې د 128 نمبر ټرک د خپل لارې نه بټکاو کی. اوس چارلی د خپل ټیم سره هغه ځای ته ورشي چې کوم ځای کې هغه بم لګولی وي. او بل خوا رنچ د 128 نمبر ټرک ګوري خو چې څنګه هغه په پول باندې تیریږي دې کې لیفټ ایر دا بټن ووایي چې دې سره د ماکو شو دا ټرک خطر اپروزي. او بل خوا سټیو خپلو کسانو ته وایي چې دغه ټرک را پیدا کړي او چې دوی دا ټرک کولو کی نو په دې کې چې دوی دا تجوري ویني نو د دې د خپل ځمکو تختی ولې چې دا هغه تجوري نه وي چې کومه د سټیو په کور کې پرته وه. نو دلته چارلی سټیلا ته وایي چې ته د دې تالي ګولاولو کوشش وکړه خو سټیلا ورته وایي چې د دې پاسورډ معلومول ډېر زیاته مشکله ده. نو دلته دوی دا تجوري په ډرلینګ ماشین باندې کولو کی او هلته ټوله سونه پرتم وي. او دلته دوی دا سونه د خپل گاډي ته راواړي او په خوشحالۍ باندې د هغه ځای نه روان وي. خو دلته ورپسې د سټیو کسان راورسي او د سټیو کسانو په دې باندې دوادار ګولۍ شروع کړي وي خو هغې زر هایوې ته راورسي او د بره نه سټیو هم وویني. خو بل خوا چارلی لاره بدلې کړي نو سټیو هغه پسې ولګي او په یو ټایم باندې د هلیکاپټر د ګاډي سره ټکراو کېدو والا او سټیو ته په سچل ځان بچ کی. او سټیو د هلیکاپټر نه کوشي او د چانه گاډي پټ کی او چارلی پسې ولګي. او بل خوا چارلی دا گاډي د یو ټرین په ډبه کې پټ کی او خپل ټیم سره په بل گاډي کې کینی او د هغه ځای نه وتښتي. خو سټیو هغه سې هغې پسې لګېدلی وي او د چارلی ټیم هلته وویني خو هلته د سټیو ملاقات رین سره وشي. او سټیو وایي چې دا دلته مزدور دی او هغه دله لالچ ورکړي ورته وایي چې هغه گاډی ماته وښایه چې کوم دوی پټ کړی دی. نو رینچ چې دلته هغه پیسې واخلي او د ټرین هغه ډبه کولو کړي. خو دلته موږ څه ګورو هلته خو چارلی وي او هغه د سټیو په دې بېوقوفۍ باندې ډېر زیات خاندي. خو دلته سټیو اچانک تمانچه راوباسي او چې څنګه چارلی ته ونیسي او ډس پې کوي دې کې یوکرینین مافیاز راشي. نو سټیو هغې ته وایي چې تاسو څوک یې. نو دلته ورته میچکوف وایي چې زه د FN رور یم. نو دلته چې سټیو دا ووري په هغه کې وینه وچشي هغه ورته وایي چې زما د FN قتل سره هېڅ تعلق نشته. او هلته سټیلا هم راشي او سټیو له په مخ یو سوک ورکړي. اوس دا مافیا سټیو ځان سره بوزي. او بل خوا د چارلی ټیم د یو نوې زندګۍ شروعات وکړي چې دې سره دا کهاني ختمه شي. اګر ستاسو دا کهاني خوښه شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.